د بدلون ټي وي یوټیوب چینل قدرمندو لیدونکو سلام او درنښت مو ومنئ. هیله د ټول به ښه او روغ اوسئ. راغلي یو په غزني کې د ګنجینه صنعتي توکو نندارتون ته او له دغه نندارتون څخه به لیدنه کوو چې په دغه نندارتون کې څه نندارې ته وړاندې شوي او د چا لخوا وړاندې شوي دي. نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ او تر پایه را سره پاتې شئ تر څو وګورئ چې په دغه نندارتون کې څه نندارې ته وړاندې شوي دي او د کوم ځای تولیدات دي. تر پایه مو ملتیا وکړئ. قدرمندو لیدونکو راغلیو د نندارتون دننه او تاسو ته به ښیو چې په دغه نندارتون کې څه دي. نو راغلیو د نندارتون له یو تن ګډونوال سره خبرې کوو. تاسو ته به د خپلو تولیداتو په اړه باندې معلومات درکوي او وایي به چې د دوی شرکت څه تولیدوي او نن نندارې ته څه وړاندې کړي دي. ورور که پیل کې تاسو ځان معرفي کړئ راته. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې حضرت نبی دی. د چاکلیټ شرکت نماینده یم. نو نن نندارتون ته راغلی یو تر څو چاکلیټ معرفي ته وړاندې کړو. البته وطني چاکلیټ د ټول مخبل تولید ده، د غزني تولید دی. ښه، که تاسو راته ووایاست چې ستاسو شرکت په څه نوم دی او څو نوعه چاکلیټ په ټوله کې تولیدوئ؟ زموږ شرکت د سفیر تطلی په نامه باندې ده. سفیر تطلی په نامه باندې په غزني کې فعالیت کوي. موږ تقریبا یو 8-9 رقمه چاکلیټ تولیدوو. چاکلیټ مو بهترین کیفیت لري، ستاندرد یعنی بین المللي ستاندرد لري. مخ ته دی ایښي دي کتلی سئ. د چاکلیټو خوند به هم وګورو. دا راته ووایاست چې د غزني سربیره دغه چاکلیټ نورو ولایتونو او نورو هیوادونو ته هم تولیدیږي که نه؟ البته صادریږي، څلور ولایتونه د افغانستان صادریږي، خو تر اوسه خارج ته نه دي تللي. البته په دې برخه کې تاسو څومره کار کړی دی تر څو نورو ولایتونو او د هیواد بهر بالاخره صادر شي؟ والله نو لګیا یو کوشش کوو. تر اوسه هم ډېر هڅې کړې دي چې داخل د افغانستان 14 ولایت ته مال ورسوو او په خارج لپاره هم کوشش کوو. لګیا یو تر څو زمینه برابره سي او خارج ته هم صادرات وکړو. که د دغه موادو په اړه راته ووایاست، د دې چاکلیټو مواد تاسو له کوم ځایه ترلاسه کوئ او بیا هغه له کوم ځایه راوړئ یعنې په ټوله کې؟ د چاکلیټو مواد خو زیاتره مواد داخلي دي، زیاتره مواد خارجي دي. نو دواړه باندې خام مواد زیاتره خارجي او داخلي دواړه سته کوي. نو ډیره مننه چې راسره یاستئ، مرکه کې او خبرې مو راسره وکړې. اوس به راشو د چاکلیټ خوند به وګورو او لیدونکو ته به ووایو چې دغه چاکلیټ خوند څه ډول دی. نو په ټولو کې تاسو به خوند لیدلی وي که نه، د خپلو تولیداتو خوند؟ ښه، زه به یې نو اوس وګورم چې خوند یې څه ډول دی. سمه ده؟ واقعیت هم باور نشي کېدی، ځکه دغه چاکلیټ او دغه ډول ککو تر ډیره چې به ما لیده یا به هم میډن ایران و یا به هم روسیه و دغسې له نورو هیوادونو به راتلل. خو اوس د ویاړ خبره دا ده چې موږ په خپل هیواد کې او بیا په غزني کې دغه ډول تولیدات لرو. او الحمدلله په دې حال باندې خو شکر باید سړی وباسي. البته پخوا مخکې وختونو کې دا مواد معلوم ډېر خارجي ول، اوس الحمدلله وطني دي او بهترین کیفیت ده. که مخکې مې وویل چې ستاندرد یې بین المللي ستاندرد ده زموږ د مالو، نو ترې پورته مال په فکر نه کوم چې اوس وسي په دغسې وختو کې. نو په وروستیو کې که ستاسو پیغام راته ووایاست، لیدونکو ته ستاسو پیغام څه دی؟ نو لیدونکو ته خو مې پیغام دا دی چې له وطني تولیداتو نه استفاده وکړئ. وطني تولیدات باعث د دې کېږي چې زموږ تاسو وطنوالو ته ګټه ورسیږي. خارجي تولیدات نه استفاده کول باعث دې کېږي هماغه 1-2 لس روپۍ چې ګټي هغه خارجیان وګټي.
که وطني تولیداتو نه استفاده وکړو نو هغه لاس یو 2 4 څو پیسې دي هغه به د افغانستان خپل خلکو ته ګټه رسیږي. ډیره مننه له تاسو. مننه له تاسو نه. ډیره مننه قدرمنو لیدونکو له موږ سره چې له موږ سره یاستئ. ورځو د نورو ګډونوالو په لور باندې هم تاسو هم را سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو راغلیو د دغه نندارتون یو بل تن ګډونوال ته او دوی هم خپل تولیدات راوړي دلته نندارې ته ایښي. ګورو چې د دوی تولیدات څه دي او څه تولید کړي دي. ستړي مه شئ او ډېر ښه راغلی دغه نندارتون ته او که پیل کې مو ځان راته معرفي کړئ. سلام علیکم، محمد آقا حداد هستم، رئیس فابریکه رنگسازی افغان پاریس و ما فعلا در ولایت غزنی می تولیدات که داریم از قبیل رنگ‌های تعمیراتی، روغنی، پلاستیکی و ضد زنگ است، ان شاء الله با کیفیت بسیار بالا. و ما خوش هستیم که امروز شما معرفی شدیم و از کسایی که نمایشگاه را برگزار کردن تشکری میکنیم. از مسئولینی که نمایشگاه را برگزار کردن بسیار زیاد تشکر. در اول اگر درباره نمایشگاه بگوین که چقدر موثریت داره در عرصه تولیدات شما که تولیدات شما به نمایش گذاشته میشه و مردم میبینه، چقدر موثریت داره؟ والا موثریت از نمایشگاه خب بسیار زیاد است، به خاطر رشد صنعت کشور ما شما و خصوصا ولایت ما، به خاطر که پیش از این کسی نمیدید و نمیشناخت که ما در اینجا تولیدات داریم و مال بسیار با کیفیت تولید میکنیم و موثریت نمایشگاه در نمیست که الحمدلله تمام وطنای ما هم ولایت همشهریای ما میبینن که حالا در افغانستان هم ما خودکفا شدیم تقریبا در سکتور رنگ و رنگای میتونیم که در اینجا تولید کنیم. کلش از برکت این نمایشگاه است که ما رو به مردم معرفی میکنه و مردم برای ما که این قدر در افغانستان هم امکانات است. یعنی موثریت نمایشگاه است برای ما. اگر درباره مواد اولیه رنگ برای ما بگوین که مواد اولیه از کجا میگیرین شما و از کجا میارین یا خود غزنی این مواد داره شما ازشان رنگ جور میکنید؟ از ما خب الحمدلله تقریبا 70% مواد امزی داخل کشور خود ماست. برایتی میگن به نام پودرسنگ، ما برایتی میگیم، نام اصولیش در سکتور رنگ خود خونه پودرسنگ مردم زیادتر میشناسه. سنگ میدانشار است. این میدانشار است در کابل در فابریکه آرد میشه. بعدن زیادتر مواد ما اونمی پودرسنگ استفاده میشه، بعدن کیمیکالای آب استفاده میشه که اون مبزی وطن خود ماست. و یک قوطی خالی و گلن خالی رو که میبینید اینجا ماندگی است و کلش کار فابریکش در کابل است، کارتن خالی در کابل است. اینی محصولاتی که است تقریبا 70% ما هم کشور خود ما استفاده میکنیم موادش. و یک 30% دیگه ای که میمونه مالای خارجی، موادای خارجی میاد که در هر مملکت از خود پوره نیستن، حتما از دیگه مملکت ها موادش میآید و ما از چین و از دبی و از پاکستان و ایران بعضی 30% مواد دیگه خود تکمیل میکنیم تا که رنگ ما بسته‌بندی شود، تیار شود. اگر درباره ازی برای ما بگوین که برای دیگه ولایت هم تولید کردی، البته صادر کردین یعنی یا هم از ولایت ها گذشته دیگه کشورها صادر کردین؟ والا فعلا خود از افغانستان متاسفانه بیرون مال صادر نکردیم به خاطر که یک ذره فابریکی منو است، امکانات ما کم است، پارک صنعتی نداریم و در ولایت ها داریم الحمدلله نمایندگی در مزار شریف داریم، در قندوز داریم، در زابل داریم، در خوست داریم، در لوگر داریم
و میت در پکتیکا داریم. در این منطقه در ولایت ها ما مال روان میکنیم، صادر میکنیم. از مملکت خود بیرون پلانش داریم. ان شاء الله هر وقت زمینه مساعد شد حتما در خارج ما پلان صادرات داریم که خارج صادر کنیم مال خود. در آخر پیامتان برای بیننده ها چه هستند و از دولت خواهان چه هستند؟ اول خب ما مردم خود همین تقاضا رو داریم که مال کشور خود استفاده کنند، تولیدات داخلی استفاده کنند تا که ما خودکفا شویم. وقتی تولیدات داخلی استفاده کنند دست همه به کار میشه، فایده از مملکت خود ما بیرون نمیشه، دمینجا میچرخه اگر استفاده داخلی باشه. و وقتی خواهش ما از دولت نیست که برای ما زمینه چیز مساعد کنه، زمینه زیر مساعد کنه که پارک صنعتی برای ما جور کنه، زمین بده و دیگه گمرکات طرفه مال خارجی رو بلند ببره، به خاطر که ما کیفیت مال ما ان شاء الله از خارجی که خوبتر است و مال خارجی که است بسیار به نرخ ارزان وارد میشه در داخل افغانستان. وقتی که 150 کارخانه رنگ باشه در داخل افغانستان، این خودکفا شده این از رنگ. و خواهش ما از حکومت نمیسته که باید رنگ خارجی طرفش بسیار بلند بره و خاطر که صنعت خود ما رشد کنه، مردم مال داخلی وطن خود استفاده کنه. به خاطر که باید خودکفا شویم دیگه، تا که مال خارجی استفاده کرده بریم. وقتی که یک فابریکه در نیمیجه میچله سر مردم خود میچله، مردم خود که تولیدات داخلی استفاده کنن، در حساب باید دولت همراه ما همکاری کنه که طرفای مال خارجی رو بلند کنه. و در ضمن زو بعد حتما به پارک صنعتی جور کنن برای صنعتکارا. شما میبینید الحمدلله ولی خب نصف صنعتکارا در اشتراک نکردن به خاطر که کار بسیار عاجل بود. بعد از این کلگی خبر شد که اینجا کار میشه، بعد از این تا مردم از رخصتی های خلاص شدن، 2 روز فرصت داشتن. همیال در غزنی ما حدودا 120-125 فابریکه رسمی داریم در جواز صنعت تجارت سخت هستند. در اینجا حدودا شاید 50 فابریکه یا 55 فابریکه بالا اشتراک نکرده باشند. ما پارک صنعتی رو ضرورت داریم. خواهش ما از دولت نمیشه که پارک صنعتی رو برای ما مهیا بسازن زمینش. تشکر از اینکه با ما بودین. زنده باشین. تشکر از شما، لطف کردین.
بیا هم ډیر ښه راغلی قدرمندو لیدونکو راغلیو غالیو په لور باندې چې دغه ګډونوال د خپل شرکت غالۍ راوړي دي دلته نمایش ته ایښي دي او خلکو ته به یې ښایي تر څو یې په راتلونکي کې هغوی د خپلو کورونو د پوښلو لپاره او ښایسته کولو لپاره هغوی واخلي او ویې پیري. در اول برادر اگر خودتان معرفی کنین. برادر ما اسم علی رضایی است، رئیس شرکت تولیدی قالین رضایی غزنه هستم. در شرکت شما چی تولید دارین و چی تولید میکنین؟ برادر ما در اینجا شرکت مکمل قالین تولید میکنیم، قالین‌های دستبافت وطنی که رنگ‌های مختلف، دیزاین مختلف، کوالتی مختلف است. هر نوع رنگ و دیزاین فرق میکنه مکمل. ای باز کجا جور میکنین؟ خود شرکتتان جور میکنین یا هم مثلا زیادتر جایا زنا سر از کار میکنه و زنا جور میکنه یا ای زنا از دیگه دولسوالی ها جور میکنه هم خودتان در شرکت جور میکنین؟ ما خود ما در شرکت هم جور میکنیم، دولسوالی هم توزیع داریم، در خود شهرم یکی خود شرکت داخل شرکت است، یکی باز در بیرون ما توزیع داریم. برای خانواده که مثلا کار میکنه یک پایه میتیم دو نفر سه نفر کار میکنه، از اونا ما جمع آوری میکنیم در شرکت باز ما تولید اینجا میشه. باز دوباره ما خود کابل هستم اینجا بیاداره مثلا باز کابل پروسسش از کابل میشه، باز کابل اینجا هم پروسس شده صادر میکنیم، هم مثلا در حساب ناپروسس صادر میشه. مثلا یک قالین اینجا ما میبینیم چند متر است و چند متر طول داره و چند متر دراز است؟ این بیادر در حساب 7.5 متر هم 2 متر 2.50 برش است، 3 متر درازیش است. این به نام قالینش یاد میشه به نام مملوک، کوالتیش به نام 45 میگه، رنگش کلا گیاهی است اما با کیفیت بسیار بالا بافیده شده. چیزی است که ببینی انسان لذت میبره آخر. دی سرازی چقدر مصرف شده؟ یعنی اگه ما حد اکثر بگوین اما اتکلش اگه بگوین که چقدر سرشان مصرف شده؟ این تقریبا در حساب متر مربع ما میگم ما تقریبا در این متر $120 مصرف کردیم. متر $120 در این متر مربع ما مصرف کردیم. این تقریبا در حدود 4 ماه 3 ماه تیار آماده میشه، از دستگاه خلاص میشه، باز تقریبا 20 روز یک ماه دیگه وقت میره 6 ساعت تیاریش آماده شد. این فقط تقریبا 4 ماه تیاری میشه، در 4 ماه پروسس خلاص میشه یک تخت از این. یک متر مربع که شما $120 مصرف میکنین، باز چند سودا میکنین؟ ایره ما خو $120 مصرف کردیم، ما فروشات ما 150 است، 140 است. همین خانم مثلا فروشات داخلی است، باز بیرون فروشات باز فرق میکنه مربوط یک است. تا اینجا ما تا 150 دارم بای کردیم در نمایشگاه است. بیرون از کشورم شما نمایندگی و جایای را دارن که این قالین به آنجا به فروش برسانید؟ فعلا متاسفانه نه، فعلا نداریم، اما ان شاء الله امید داریم که در آینده های نزدیک ان شاء الله بتونیم نمایندگی بیرون از کشور ایجاد کنیم، خود ما مثلا تیار سودا کنیم با فروش برسانیم. اما امید داریم، ان شاء الله تصمیم داریم. مهم است که یک ذره بخش اقتصادی ما چون بازار خیلی خراب است از خود یک ذره پسماند شده. چطور است فروشش در داخل کشور؟ مردم میگیرن میخرن یا نه؟ در داخل کشور بسیار کم است، فکر فیصدی 10% شاید احتمال داره. مردم کسایی که در شهرهای بزرگ مثل هرات، مزار، کابل اینا شهرها مثلا میخره، در حدود 10 یا 20% مردم میخره، زیاد نه چون یک ذره قیمتی است یا ناز توان نداره، تا 20% مردم میخره. در آخر اگر پیامتان برای مردم و برای کسانی که همین حالا شما را میبینه پیامتان چی است؟ پیام است که ما از مسئولین خواستن از دولت، از اتاقای تجارت، مثلا از جایی که مثلا در رأس صنایع دستی فعالیت میکنه با ما هم کاری کنیم، کار باشه، ما بتونیم تا زمینه کار برای مردم بیشتر مساعد کنیم و کسی که دیگه مسلک کار کنه بسیار طبقه غریب مردم هستن، ما بتونیم اونا رو مثلا حمایت مالی کنیم. تقاضا ما فقط یک همکاری است،
در زمینه با ما همکاری کنند از نگاه مالی و از نگاه مثلا ترانسپورتی حمایت کنند. تشکر از اینکه با ما بودین. سلامت باشین چون تشکر خوش آمدید. ډیره مننه قدرمنو لیدونکو چې تر دې شیبې له موږ سره وئ او زموږ خپرونه مو راسره ولیده واورېده. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا بلې هغې چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو ټولو ته ښې چارې ښې شیبې الله مو مل شه.